اوس چې د سره رقم جوړ غواړي هغه رقم ته ویډیو ځان لپاره بالکل فری جوړه کړه لکه څرنګه چې تاسو ما سره دغه زما ویډیوګانې کتلی شئ. ښه دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او وایرل او نوې ډیزاینداره ویډیو د ځان لپاره بالکل فری جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یو کوچنی غوندې خدای نه کوم چې ته زموږ چینل ټي کومرس سکلز کې نوی یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړه او د بیل ایکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي او همدارنګه دغه ویډیو در سره یو انګلیسي کمنټ او یو لایک حتما ورکړئ. راځئ نوره ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښایم. راځئ د ویډیو په طرف راشئ. یو قوي VPN باند کړئ. په دغه دواړو VPN کې چې یو VPN سوپر انلیمیټډ پروکسي دی یو چې دی وینډسکرایب دی. په دې دواړو کې چې هر یو VPN ستاسو لرئ هغه به راواخلئ او آن به یې کړئ. چې کله مو آن کوئ پلی سټور ته راشئ. چې کله پلی سټور ته راغلی دلته به موږ 3 برنامې ښکته کوو. یو چې دی چاټ جی پي ټي چې ټول هلکان یې پېژني یعنې زیاتره خلک یې استعمالوي چې خپل مشکل پرې حل کوي. یو به دغه یو وي چې دغلته یې تاسو کتلی هم شئ دغه برنامه ده. بل دوهم نمبر باندې جیمینای دی چې اکثره خلک دا هم پېژني ټول هلکان یې پېژني ځکه چې زیاتره خلک په نن سبا وخت کې په جیمینای باندې زیات عکسونه جوړوي چې دغه یو برنامه ده. اول چې کوم دی ملګرو VPN مان کړی نه ملګرو دغه وګوره تاسو سره نه راوړي او که بیا هم څوک مشکل لري نو کولی شئ موږ ته میسیج وکړئ. د دې چینل په ډسکرپشن کې زموږ نمبر شته دی. او بل چې دی پلو FLOW به ولیکئ. فلو AI ویډیو جنریټر دغه به ولیکئ. دغلته یو دانه دی دغه ګورئ دغه یو دا به انسټال کړئ ګوګل فلو. دا ټول مو چې کله انسټال کړه نو اول به تاسو راځئ چې شته چاټ جی پي ټي ته. دلته به موږ عکس لپاره پرامپټ جوړو یعنې اول به عکس لپاره پرامپټ جوړو بیا به هغه پرامپټ چې کوم دی عکس مو جوړ کړو هغه به په فلو کې ویډیو جنریټ کوو. ټوله طریقه درته ښیم. اول به راځئ چاټ جی پي ټي ته. چاټ جی پي ټي تاسو سره به زیاتره کسانو استعمالوي نو ټول سره به جوړي. را به شئ دلته اول که چېرته غواړئ د خپلې خوښې عکس جوړ کړئ هغه هم دغلته ګوره لیکل هم ورته کولی شئ او همدارنګه په وایس باندې دغلته وایس باندې کلیک کړئ په خپله هم ورته ویلی شئ. او که نه ستاسو سره یو عکس دی لکه مثلا زه دلته یو عکس ورته اپلوډ کوم ورته یم ماته د دې یو پرامپټ ولیکه په پښتو کې دغه پرامپټ ګورئ دا زه ورته دلته عکس ورته کومه اچومه چې عکس مې کله ورته واچوو دلته اوس مثلا ورته ولیکم ما ته د دې په اړه پرامپټ ولیکه. چې کله مو دا ورته ولیکه اوس دلته ګورئ دغه عکس به چې کوم دی اپلوډ شي او زه یې ورته سینډ کوم. چې کله مو سینډ کوم دی موږ ته ټول پرامپټ ولیکه. ګوره موږ ته یې پرامپټ ولیکه خو دا په پښتو دی. موږ ورته ولیکو به چې په انګلیسي ولیکه په انګلیسي ژبه ولیکه نو دغه به موږ ته په انګلیسي ژبه یو پرامپټ ولیکي. مثلا دلته ګوره موږ ته هماغه پرامپټ ټول انګلیسي ته واړو. نو اوس موږ راځو دغه پرامپټ به چې کوم دی کافي کړو. نو چاټ جي پي ټي کې زموږ کار خلاص شو. نمبر کې به موږ راځو جیمینای ته. چې کله جیمینای ته راغللو دلته به په جیمینای کې چې کوم دی را به شئ دلته په دا جمع ایکن باندې به اول ورته کلیک کړئ. چې کله مو په جمع ایکن باندې ورته کلیک کړئ دلته به فوټوز باندې کلیک کړئ. چې کله مو په فوټوز باندې کلیک کړ دلته به یو خپل عکس راواخلئ. داسې عکس به راواخلئ چې هغه کې ستاسو څېره مخامخ ښه ښکاري او داسې عکس به راواخلئ. بیا به راشئ بېرته به بیا په جمع ایکن باندې به ورته کلیک کړئ او دلته به دغه دویم نمبر ایمیجز چې کوم ګورئ اول نمبر کې په همدې ایمیجز باندې به کلیک کړئ. یعنې موږ غواړو چې عکس جوړ کړو. دلته موږ ورته انتخابیشن وکړو. نو اوس راځو دلته لږ لوډینګ دغه عکس اخلي او دلته به لاندې ورته هغه کوم پرامپټ چې موږ د چاټ جي پي ټي نه کاپي کړه هغه به ورته پیسټ کړئ. چې کله مو پرامپټ ورته پیسټ کړ دلته به لږ انتظار وکړئ. دغه ګورئ دغه عکس په لوډینګ کې روان دی چې دغه پوره شي نو موږ به دغه ورته سینډ کړو. دلته لږ نیټ یو څه ضعیف دی. چې کله هغه عکس اپلوډ شو نو دا به ورته سینډ کړئ. چې کله مو سینډ کړ او دلته به درنه یو 13 ثانیې وخت ونیسي. په 13 ثانیو کې به دننه ستاسو عکس جوړ شي. دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. دلته ګوره چې څه رقم پرامپټ موږ ورکړی و هماغه رقم ته عکس یې راته جوړ کړو. دغه پرامپټ چې کوم و موږ ګوره په چاټ جي پي ټي باندې ولیکه هلته مو عکس ورته اپلوډ کړو. بیا مو دغه رقم ته پرامپټ ولیکه او هغه پرامپټ چې کوم دی او دلته جیمینای ته ورکړو. نو همدغه رقم عکس چې څنګه موږ پرامپټ ورته لیکلو هغه رقم عکس یې جوړ کړو. اوس به راشئ په دغه شی ایکن باندې به کلیک کړئ او دا به ډاونلوډ کړئ. چې کله مو عکس ډاونلوډ کړئ دلته به لږ د ډاونلوډینګ وخت ونیسي تقریبا 15 ثانیې وخت نیسي. دغه ډاونلوډینګ که انټرنیټ مو تېز وي سمدستي ډاونلوډېږي. دغه د موږ سره عکس ډاونلوډ شو. اوس راځو موږ دریم نمبر برنامه چې کومه ده ګوګل فلو ته.
را به شئ په پلو باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په پلو باندې کلیک کړه دغه ته تاسو باید یو خارجي VPN خامخا آن کړئ. نو دغه چې کله تاسو راشئ دې ته ځینې ته چې دی ډایرکټي زما غوندې اکاونټ ورته راخلاصېږي او ځینو ته چې دی دلته ګوګل آپشن راوړي په هغې باندې به کلیک کوئ. هلته به خپل یو جیمیل ورته انتخاب کړئ. چې کله مو جیمیل ورته انتخاب کړو نو ستاسو سره به چې کوم دی دې کې اکاونټ جوړ شي. دغه کې تاسو ته هره ورځ چې کوم دی 50 کریډټ درکوي چې په هغه کریډټ باندې تاسو کولی شئ په ورځ کې 15 یا 4 یا 3 ویډیوګان جوړ کړئ. نو بیا چې دغه کریډټ ختمېده هغه طریقه هم درته ښیم چې نور څنګه ترلاسه کولی شو. دغه ویډیو در سره تر پایه وګورئ. نو را به شئ دلته به په نیو باندې کلیک کوئ. دغه نیو ګورئ دغه په دې نیو باندې به کلیک کوئ. چې کله په نیو باندې کلیک کړه دلته به زموږ سره دغه رقم ته یو صفحه راشي. دلته به راشئ په دغه ایمیج ګورئ په دې ایمیج باندې به ورته کلیک کوئ. په ایمیج مو چې کله کلیک کړه دلته به راشئ دغه ویډیو ته به یې واړوئ. دغه ګورئ دا ویډیو ته به واړوئ. دې ویډیو ته به راشئ. چې کله مو دلته واړو دلته تاسو ته وایي که نه تاسو څو ثانیې ویډیو جوړول غواړئ. که چېرته 10 ثانیې ویډیو جوړول غواړئ تاسو نه 15 کریډټ اخیستل کېږي. که چېرته 8 ثانیې کې ویډیو جوړول غواړئ ستاسو نه 12 کریډټ اخیستل کېږي. که چېرته 6 ثانیې غواړئ نو تاسو نه 10 کریډټ اخیستل کېږي. زه 8 ثانیې ورته انتخابوم او دلته بیا تاسو ته وایي که نه چې تاسو یوټیوب والا سایز غواړئ چې جوړه کړئ که ټیک ټاک والا سایز. زه غواړم ټیک ټاک والا سایز جوړه کړم. او دغه ځای کې تاسو ته AI ماډل هم هغه کولی شئ. په دې کې ځینې داسې AI ماډل دي که نه چې په هغه کې ستاسو نه کم کریډټ هم اخیستل کېږي. اوس به راشئ په جمع آیکن باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله مو په جمع آیکن باندې ورته کلیک کړه او دلته به راشئ پاس په دې سر کې په اپلوډ باندې به کلیک کوئ. دلته به په ایمیج باندې کلیک کوئ. چې کله مو په ایمیج باندې ورته کلیک کړه او دلته به اماک عکس ورته راواخلئ او ورته پیسټ به کوئ. نو دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. چې کله مو لږ انتظار ورته وکړه را به شي هغه به تر څو اپلوډېږي. خو دلته به تاسو ورته ولیکئ که نه جنریټ سټایلش دلته به ورته ولیکئ. خپله به که چېرته تاسو نه پوهېږئ همغه چټ جي پي ټي ته به ورشئ ورته دې کوم پرامپټ چې تا موږ ته د عکس لپاره جوړ کړی دی نو موږ ته دې لپاره یو ویډیو پرامپټ هم جوړ کړه. نو موږ اوس راځو دلته زه ورته ساده لیکم که نه جنریټ stylish video for this picture دا ورته لیکم. دا مو چې کله ولیکه for this picture را به شئ په دغه عکس نشان ګورئ په دې غشي نشان په دې باندې ورته کلیک کوئ. چې کله په غشي نشان باندې کلیک کړه دلته به ستاسو سره لږ لوډینګ واخلي. تقریبا ډېر وخت نه نیسي یو منټ یا بیخي کم وخت نیسي. یو منټ هم کم وخت نیسي. په دې دومره وخت کې به ستاسو سره چې دی ویډیو جوړوي. اوس دلته کتلی شئ تاسو دوستانو چې مونږ ته دغه ویډیو جوړه کړه خو دلته ماته یو غلطي راغله. هغه دا چې ما چې دلته پرامپټ ورته ولیکه مونږ ته دغه ویډیو جوړه کړه. بیا وروسته ما هغه غلطي سمه کړه نو دا رقم ته ویډیو جوړه کړه. نو هغه غلطي به څنګه سمو؟ هغه غلطي به داسې چې کله مونږ عکس ورته اپلوډ کړه که نه نو په هماغه عکس به ورته کلیک کوئ. را به شئ په انیمیټ په دې باندې به ورته کلیک کوئ او دلته به راشئ خپل پرامپټ به ورته پیسټ کوئ او دلته به راشئ په د غشي نشان باندې به ورته کلیک کوئ. چې په غشي نشان باندې مو کلیک کړه یو ځل به پرې کلیک کوئ نور پاس راشئ بیا په د غشي نشان باندې کلیک کوئ او دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. خپله دې ځای کې ډاونلوډینګ روانېږي یعنې لوډینګ روانېږي ویډیو جنریټیشن چې کوم دی هغه شروع کېږي. نو چې کله ویډیو در سره جوړه شوه لکه ما سره چې دغه ویډیو دا دلته زما انټرنیټ لږ یو څه ضعیف دی. دا ګورئ دلته ګورئ دغه ځای کې ستاسو سره هغه چې کوم دی ویډیو جنریټیشن روانېږي خو دلته زموږ کریډټ چې کوم دی هغه ختم شوي دي. نو اوس مثلا موږ دغه ویډیو جوړه کړه دغه ویډیو به اوس څنګه موږ ډاونلوډ کولی شو. د ویډیو ډاونلوډینګ لپاره به راشئ پاس په 3 کرښو باندې کلیک کړئ. چې کله په 3 کرښو باندې کلیک کړه او دلته به بیا راشئ په دغه دویم نمبر ډاونلوډینګ په دې ډاونلوډ مو چې کله کلیک کړه او دلته به لږ انتظار ورته وکړئ نو د لږ انتظار نه پس به ستاسو سره چې کوم دی دغه ویډیو چې کومه ده هغه به ډاونلوډ شي. دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او زموږ چینل ټیک کومر سکیل در سره سبسکرایب کړئ. د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسېږي. نو په الله سپارم د خدای په امان.